لوی خاورې جلال آباد ننګرهار همیشه ښار ده همیشه بهار ښار ده غازي امان الله خان مزار ته چې علامه د زنکدن شوه امان الله غازي د غم وایي حلونه افسوس ارمان دی مخ مې قبلې طرف ته مخ کوي او د مور په خوا کې مې ورخخ کوي چې علامه د زنکدن شوه امان الله غازي د غم وایي حلونه دارالامان دی او راغلی یم د ډېر لویو او ما چې تاسو ته وښوده په باغ بالا ماڼۍ کې تاسیس شوی تدبیر صاحب نه تپوس کومه چې تدبیر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم ملګرو لکه څنګه چې مخکې ویډیوګانو کې ما وویل راغلی یم د پښتنو لوی خاورې جلال آباد ننګرهار همیشه ښار ده همیشه بهار ښار ده او په جلال آباد کې د افغانانو د فخر افتخار او ویاړ د لوی اتل لوی پاچا غازي امان الله خان مزار ته چې علامه د زنکدن شوه امان الله غازي د غم وایي حلونه افسوس ارمان دی مخ مې قبلې طرف ته مخ کوي او د مور په خوا کې مې ورخخ کوي چې علامه د زنکدن شوه امان الله غازي د غم وایي حلونه ملګرو دا د غازي امان الله خان ښکلی مزار دی او دا د غازي امان الله خان بڼ دی او دلته کې روزانه په زرګونو خلک راځي او د خپل دې مترکي ذهنه پاچا مزار ته دعاګانې کوي زه د کابل په سفر کې د پوهان یون اسماعیل یون ډاکټر اسماعیل یون په دعوت راغلی یم نن د چهارشنبې ورځ ده او 23مه نیټه ده د مارچ د میاشتې د غازي امان الله خان د مزار حدودو ته نږدې کېږم دا د مزار لږ وښایه دغه عظیم الشانه مناره ده ښکلې مناره د ورسره جوخ ښکلی جومات او دلته کې زه د دې درنو او عزتمندو پښتنو یو هغه ډېر لوی جومات دی د دې مزار په احاطه کې جوړ شوی دی خو دلته کې یو بل وړوکې مدرسه هم ده چې تاسو وینئ دا ماشومان پکې سبقونه وایي او دې ښکلي مزار ته زه خپلو قربانو راوستی یم زه به وړې وړې ویډیوګانې هم تاسو ته وړاندې کوم چې د کومو ځایونو سفرونه کوم یو خو هغه ویډیو چې کمې مرکې وي او غټې مرکې وي یو به هغه وي یو هغه ویډیوګانې چې وړې وړې وي لکه د باچا خان د مزار د هډې مولا صاحب د مزار او یو دا د غازي امان الله خان د مزار حدود دي او دلته کې زه دا د غازي امان الله خان مزار دی هغه مزار دی خو چونکې مدرسه ده او تاسو ته هلتې واله دا د غازي امان الله خان د مزار حدود دي تاسو وینئ ګورئ او دا ډېر ښکلی مزار دی ډېر ښایسته مزار دی مدرسه ده دا د امیر حبیب الله خان مزار دی هغه د غازي امان الله خان مزار دی او په ډېر ښایسته جوړ شوي دي او د پښتو لیکل پې شوي دا لیکل پې راوله دا ډېر ښکلی د پښتو لیکلو ګورئ تاسو دې خوا دا بورډ لګېدی دی دغه د ماشومانو مدرسه ده او دلته کې ماشومان سبقونه او دا اجر به هغه ته رسیږي ځکه چې همیشه
دې مدرسه کې دوی سبقونه وایي ذکر کوي او دا د هغوی د خاندان مختلف مزارونه دي وګورئ تاسو ډېره ښکلې علاقه ده ډېره ښکلې هدیره ده ملګرو موږ سره دلته کې لکه چې مخکې ما ویل ګردیوال صاحب هم راغلی دی د ګردیوال صاحب سره محترم حاجی بریالي ګردیوال صاحب سره یو څو خبرې کومه او دا ګردیوال صاحب دلته کې په تیره دوره کې دا قومونو او قبایلو او سرحداسو د ریاست مشر پاتې شوی و ګردیوال صاحب د دې مزار په هکله او د دې مزار د خالق په هکله څه خبرې تاسو وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم شاه غازي امان الله خان د افغانستان په بادشاهانو کې یو تاریخي بادشاه تیر شوی دی چې هیڅ مثال د افغانستان په معاصر تاریخ کې نه لیدل کیږي شاه غازي امان الله خان چې د افغانستان دپاره د لوی برطانیا د ازادۍ او د استقلال دغه افتخار وګاټه شاه غازي امان الله خان چې په افغانستان د استقلال بیرغ ورپاوه او شاه غازي امان الله خان چې د برطانویانو په مقابل کې د ډیرو قربانو سره په درې محاذو کې جنګ وکړ او هغو ته ماتې ورکړه او هغوی د ناکامۍ سره مخ کړه او د برطانیا هغه امپراتوري چې لمر به پکې راخاته او لمر به پکې پرېواته اولین مملکت افغانستان چې د شاه غازي امان الله خان په توسط باندې د برطانیا د لوی امپراتورۍ نه ازادي واخیستله شاه غازي امان الله خان کله چې د خارج سفر وکړ تقریبا د شپږو نهو میاشتو په منځ کې دا سفر و او د سره ملکه ثریا هم وه او په دا سفر کې د ډېر لاسته راوړنې لرلې او د دې سفر نه چې کله دا راستون شو د ډېر د دنیا د نړۍ په سطحه باندې ډېرو ممالکو نه لیدنه کړې وه او په سوونو ډېر مهم قراردادونه د نړۍ د هیوادونو سره دغه کړي وو دا امضا کړي وو چې په هغې کې ډېر مهم قراردادونه د فرانسې د مملکت سره د معراج د تیارو د جوړېدلو کارخانه وه د امریکا سره د شورلیټو موټرو د جوړېدلو کارخانه وه او داسې نورې مهمې ډېرې کارخانې چې که په هغه وخت سره دا شوی وی افغانستان به نن د جاپان او د اروپا د هیوادونو نه بلکې د ډېرې مترقي نړۍ نه به هم دغه وی دا مخکې روان وی ډېر مخکې روان وی افغانستان به ډېر مخ په وړاندې هیواد وی په دې اوس وخت کې شاه غازي امان الله خان د معارف ډېر طرفدار سړی و د تعلیم او تربیه ډېر طرفدار سړی و د دیموکراسۍ ډېر طرفدار سړی و د افغانستان د ترقۍ ډېر طرفدار شخصیت و خو کله چې برطانویان په دې پوه شو د هغو نه ازادي واخیستله او هغو پسې نور هغه مقبوضه نړۍ چې کومه د هغو د قبضې لاندې وه د امپراتورۍ لاندې ور وخوځېدله او هغو کې یو احساس د ازادۍ پیدا شو هغه د شاه غازي امان الله خان په توسط او د ده په واسطه پیدا شو نو برطانویانو د شاه غازي امان الله خان په مقابل کې مصنوعي داسې عالمان جوړ کړل داسې خلک جوړ کړل داسې چې د ده خلاف د قسم بدترین او منفي فتوې ورکړلې او راپاتېدل او د ده د بادشاهي مخالفت یې وکړ شاه غازي امان الله خان په افغانانو دومره مین شخصیت و چې هغه هېڅ ونه غوښتله چې د افغانانو وینه توی شي بلکې خپل حکومت یې پرېښوده او په ډېره قلارۍ باندې لاړ او حکومت یې پرېښوده او د افغانانو وینه یې توی نه کړه ومن الله توفیق زه درته قدرمنو ملګرو دا هم وایم چې هغه چې د یو ډېرو وړوکو خلکو یعنی چې د مشکي د زوی د لاسه په عذابو او همیشه اتلان د ډېرو د پښتنو اتلان د افغانانو اتلان د وړو خلکو د لاسه په عذاب شوي وي ملګرو یور وایس ټي وي لندن دی زه ته دا خواست کوم که تر اوسه تاسو یور وایس ټي وي لندن نه وي سبسکرایب کړی نو دا ټي وي خامخا سبسکرایب کړئ دا د پښتنو د سوچا ادب ثقافت او فولکلور د نشر او اشاعت دپاره یو اهم ټي وي دی او اهم پلیټ فارم دی که زما خپرونه د پښتونخوا غږ تاسو واورئ نو دا هم خامخا لایک کړئ ملګرو د خپلو اتلانو د پښتو د ژوند بقا او ښایست دا سفر به همدارنګې جاري وي اوس خپل کوربه خپل باچاجي له د جلال آباد د ښار
د حدودو نه د غازي امان الله خان د مقبرې نه اجازت ورکوي د لوی الله پامان. تاریخي بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو او افغانانو رونو خویندو، زه ستاسو باچاجي یم، ستاسو صابر شاه صابر یم. کابل دی د دارالامان غیږه ده، تاریخي دارالامان دی او راغلی یم د ډېرو لویو محققینو استاد حبیب الله رفیع او قدرمن ملګري محمد نبی تدبیر سره. دا د افغانستان میوزیم دی او تاریخي میوزیم دی. دلته استاد رفیع هم ناست دی. رفیع صاحب سره به د دې میوزیم په هکله خبرې کوم، تدبیر صاحب سره به د دې میوزیم په هکله خبرې کوم. او دا میوزیم باندې وخت په وخت زوالات راغلي دي. د افغانستان ډېر شتمنۍ بهر ملکونو ته چور کړې شوي دي او د دې میوزیم نه وړلې شوي دي. او دا میوزیم بدقسمتي دا ده چې څو ځل چور شوی دی، تالا شوی دی او سپور کړی شوی دی. نو دا هغه میوزیم دی، دا هغه دیګ دی چې تاسو یې وینئ. دا د میرویس نیکه ده مزار نه راوتی دی او دا 2500 کاله زوړ تاریخ لري. خو وروسته پې اسلامي دوره کې بیا نقش و نگار وشو. دا ځینې د هغه وختونو تورې دي او دا مونږ سره استاد حبیب الله رفیع او نبی تدبیر صاحب دلته مونږ راوستي یو. نو زه صرف یو دوه خبرې استاد سره قدرمن سره د دې میوزیم په هکله یو دوه درې خبرې. رفیع صاحب محترمه، د دې میوزیم په هکله راته لږ څه خبرې وکړه. دا خو د امان الله خان وخت کې جوړ شوی. د موزیم بنیاد د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې ما چې تاسو ته وښوده په باغ بالا ماڼۍ کې تاسیس شوی و. د کورنۍ غړي او نور معتبر کسان راغوښتل شوي وو. هر چا د خپله کوره چې څه درلودل راوړي. په دې کې قرآن کریمونه مفت راوړي دي او تحفه یې راوړي. په دې کې قرآن کریمونه، نور قیمتي شیان چې چا په کور کې درلودل، دغه قرآن کریمونه راوله. دا ټول یې راوړي دي. بیا په موږ هغه کې ایښي وو په باغ بالا کې. وروسته له هغې بیا د اعلیحضرت امان الله خان لخوا دغه وداني جوړه شوه د موزیم دپاره. بیا هغه اثار چې د موزیم سره مربوط و هغه یې دلته راوړل او هغه کتابونه او تاریخي سندونه هغه چې د آرشیف ملي سره مربوط و هغه یې د وزارت اطلاعات و کلتور وزارت ته یوړل او هلته په 5م پوړ کې ایښي. اوس یې د دې موزیمي اثارو دپاره دا یې دلته ایښي چې په بیلو بیلو برخو کې د اسلام نه وړاندې د کوشاني دورې، د اسلامي دورې د نورستان او کتابونه او نور قیمتي سندونه چې دی هغه بیا په ملي آرشیف کې دی، هغه بیا بل ځای دی.
ملګرو د کابل د دې تاریخي یادګاري میوزیم نه نندارې ته چې زه کوم قدرمن او عزتمن ملګري راوستی یم هغه زما ډېر خوږ دوست ډېر لوی لیکوال چې تېره ورځ په ما باندې یو ضخیمه مقاله هم د ژوندون ټلویزیون کې ویل او زه چې کله هم کابل ته راغلی یم نو تدبیر صاحب محترم محمد نبی تدبیر صاحب محترم هغه پیرزونې په ما کړي دي چې زه سوچ کې هم نشم راوستی تدبیر صاحب بیا راوستی یم دا هغه عمارت دی چې هغه د امان الله خان د وخت عمارت دی او که زما کیمرامین الهام لږ دلته راغو نو د دې په هغه منظر کې به دارالامان هم تاسو ته وښیي زه به د تدبیر صاحب نه تپوس کومه چې تدبیر صاحب ته ماته دا ووایه چې د دې میوزیم موجوده صورتحال څه دی تاسو په لاره ماته وویل چې دا میوزیم څو زر چور کړی شوی دی او د دې میوزیم نه مواد تختولی شوي دي اوس موجوده حالات څنګه دي حفاظتي حالات څنګه دي نو دا میوزیم خو د جګړو په اوږدو کې همدغسې تخریب شو لکه ټول افغانستان چې وران شوی و جګړې پکې وې هر څه چور شو مات شو بیا دغه شلو کالونو کې هغه څه اثار چې دلته وو هغه بیرته ترمیم شو ودانۍ ترمیم شوه او ځینې اثار ورته نوي راوړلی شو لکه دلته مثلا د روباتک کتیبه ده چې په د سمنګان ولایت روباتک کې پیدا شوې وه یا د کنشکا مجسمه ده یا د سره کوتل ډبرلیک دی دا شوونه پکې نور پاس د نورستان څه لرغوني د بودایزم د وخت اثار دي نور اثار ځینې ورته د دنیا نه بیرته خلکو هغه وکړو چې اخیستي وو هغه یې بیرته د یونسکو د لارې او د دوی د لارې نه بیرته میوزیم ته تحفه کړل او ځینې حکومت بیرته خلکو نه رابرآمد کړل او ځینې ترمیم کړل خو هغه دی او د موزیم دغه برخه ګوري دلته نو هغه دی دلته د حضرت امان الله خان هغه موټر دی چې دی به پکې ګرځېدو او ورسره دلته هغه دی یو نمونهیي شروع کړي حضرت امان الله شروع کړې وه دا دارالامان دی ریل ګاډی هو دا هغه ریل ګاډی دی دوی خو د تمدن شروع کړې وه د نو دومره ریل ګاډی چې د دې ځای نه به کابل ښار پورې چلېدو هغه شروع یې کړې وه ولې پاتې نه شو نو خو هغه نمونه یې دلته ایښي ده هغه یې شته دی ریل ګاډی دی دلته به د خپل ګاډی یم یو دا برخه هغه چې د غر سره ماته ښکاري دغه څه غونډی ده که څه دي یو تاریخي خو دا د داود خان هغه دي قبرونه دي دلته د د کورنۍ چې پیدا شو 18 کسان دي د کورنۍ چې د ثور کودتا کې شهیدان شوي وو نو دلته هغه قبرونه ښخ کړه په دې غونډۍ یو ځای ورباندې جوړ کړي ورسره خوا بیا هلته زلمو تپه رسټورانټ دی داود خان جوړ کړی و اخوا ورته تاجبیک دی او دا دارالامان دی دارالامان خو یو تاریخي ودرام حضرت امان الله خان جوړ کړی کمل کمپلیکس دی په نظر کې و چې جوړ دا ترمیم شوی خو دی دا اوس دا ولسمشر غني په وخت کې د ترمیم کې او بیرته جوړ شو هلته به اوس ورسره هغه وي لوحه و لیکل شته دی چې دا دوی هماغه ساتلی دی دا د امان الله خان دا وه ګوره دا هلته یې لیکلي که نه وایي تورنګه زري موټر چې بینز نومیږي او په جرمني هیواد کې جوړ شوی چې برېښنایي تخنیک یعنی برېښنایي او تخنیکي وسایلو باندې مجهز دی او اوس هم چلول کیږي دا په نور باندې که نه په نور باندې د ډاکټر نجیب الله خان د دورې پورې ښه دا د هغه دوره کې راغلی دی دغه موټر ضد مرمۍ هم دی یعنې په دې باندې مرمۍ په اثر نه کوي دا د ډاکټر نجیب الله د وخت دی او نور اخواته د بیلو دورو دي چې اوس دا دروازې بندې دي چې هر یو باندې مونږ خبرې کړې وې ورسره خوا کې لوحې دي نو هغه د مختلفو دورو موټرې دي ډېر پخوانی چې هغه دلته ساتل شوي دي نو تدبیر صاحب زه په دې خبره هم سوچ کوم
چې لکه دا اوس ولې دوی بند ساتلی دي آیا دا ورته اجازت نه ورکوي چې کولو شي یا سیلګري ورته راشي راځي را روان دي ګوري دا موږ ټکټونه واخیستل ښه خو ټول دغه اوس دغسې حالات دي چې بیا خلک یو څه نورو غمونه اخیستي تشویش ورسره دی چې خدای ناخواسته بیا جګړې شروع نه شي یا پوهنتونونه هم بس فلحال داسې شروع نه دي چې ورته محصلین راشي یا د نورې دنیا نه اوس نه فلایټونه شته دی نه روابط شته دی نه سفارتي روابط هر څه په ټپ ولاړ دي ځکه خلک کم دی او نه راځي قدرمنو دا شروع شي راځي ورته قدرمنو ملګرو دا ډېر اهم دی ته راغلم او دا عجیبه خبره ده چې د پښتو لوی استاذ حبیب الله رفیع صاحب راغلم تاسو ته پته چې زما د کابل دوره شروع ده زه غواړم چې یور وایس ټي وي له د تاریخي ځایونو لږې ویډیوګانې ریکارډ کړم او لږ مختصر معلومات تاسو ته ورسوم که تر اوسه یور وایس ټي وي لندن تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو دا ټي وي خامخا سبسکرایب کړئ او زما دا خپرونه د پښتونخوا غږ لایک کړئ او د دې زموږ د دې ویډیو په هکله د استاد حبیب الله رفیع په هکله زما د دې دورې په هکله او د استاد محمد نبی تدبیر په هکله که کم کمنټس کوئ نو عام راته وکئ د کابل نه درنه اجازت غواړم د دارالمان د غیږې نه د کابل د میوزیم د سیوري نه خپل باچاجي خپل صابر شاه صابر ته اجازت ورکوي د پښتو دا سفر به انشاءالله دا رنګ جاري وي د لوی الله په امان